یو داسې ناروا پوښتنه به درنه وکړي روژه کې زما غوږونه به خلکو وخوړه جي دا ویشتم د روژه باندې نکاح تړو دغه داسې ورته دوه اخترو منځ کې بیا نکاح نه کېږي. ټول قوم پښتون په دې قهر اخته دی چې دوه اخترو منځ کې نکاح نه کېږي. قوم د قوم ولی وی خلق وی چې نه کېږي. د دوه اخترو منځ کې د ټول کال نه د نکاح زیات ثواب دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح بی عائشه سره د دوه اخترو منځ کې شوی. نو عزیزانو په دې ورځو کې د غیر مذهب رسمونه په مونږ کې ډېر زر رانه نوځي. دا غي وجه دا ده چې مونږ خپل مذهب نه خبر نه یو. تاسو دا جمعات کې چې څومره ناست دي جمعاتونو کې امامان دي او مليان دي چرته دام ورته وي چې مولا صاحب ماسختن یا مازیګر یا ماخام مانځه نرستو مونږ ته چرته لږ ضرورت د دین بیانوا لګم پویاوا دا مو ورته دا تبلیغ والا غریبان کا چرته کتاب راوالی چاله کا کې نه د دین یو څو خبري بکیږي نو تاسو ځان ته وګورئ لکای په پدا سنبای کې ومنډیو نراغه دی چې بس بار بوز الکه ولی وته شیخ سنان صاحب دا اوسګار دي پتو پاو لګي نو تدکما کشمیر ته روانه چې دا اوسګار دي تا خدای هلاک حدیث نه چې کم قوم تختی ابا خورز ګو نو تعالی خپل ضرورت د دین معلوم نه دي او د بل چواور زر در باندې اثر وشي نن نیم سنی چې د شیعه زیره اثر حالانکه شیعه چې دي دا داسې مذهب دی چې دوی خپل مذهب اډو ښکارا کوي د دوی اډو سم مذهب نشتا تقیه کوي دوی مجال دی چې شیعه خپل لیټریچر چاته وخی وزر شوی چې د خمینی باچهی په ایران کې رااله ندیم وزر والے لته به کله فقه جعفریه براولو مال فقه جعفریه راولي په پاکستان کې شیعه مال غم نه ده قسم په خدای چې داسې بازینګره در باندې واړو چې ستاسو مریاد بلري خو چې چرته ګوګشتو आवाज کړي د خلق ولا داخله ټپه کړي نو عرض مې داو چې دار سبب په خپل ځای ټیک شي کدمل قانون ټیک شو قانون سو پر د ملک اسلام شوه ني ترغه پر اچ نو عرض میں داو جی چې کامل انسان هغه چاته وایي چې دی ووري چې دا خبره خدای کړې ده لکه د معراج پشپا سحر ابو جهل اللعین تپوس وکړو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله و کننن د اسمان سنوه تازه خبر شتا حضور ورته فرمایل چې او بیګا ز اسمانونو ته تلو ما او خدای سره زما راز نیاز شو ورته دا خبره به د بلچا په مخ کې مو کې حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې کټوله دنیا را جمع کې داغي مخ کې به زوره ابو جهل خیال کو چې نن مې ورځ د چې ابو بکر صدیق ته کټ کړ زکه چې ابو بکر صدیق په دا څنګه ومني چې حضور بیګا اسمانونو ته تله په منډه منډه راغی ابو بکر صدیق څخه کار کولو ورته لو صدیقا راشه کنن دې یار خبره واورې دې ناریان بشي وې څوې زما یار وې نور کله خو به وی چې د اسمان نماله خبر راځي او نن وای چې اسمان لبېګا ز په خپل تلو نو ابو بکر دا به تومني نو ابو بکر صدیق ورته وای چې ابو جهل رښتیا وې زما یار تاسو ویلي دي نو ابو جهل ورته وای چې زما د پلات او منات قسم وی لات او منات په دغه وخت کې د مکه غاټ غاټ دوه خدایان زما د پلات او منات قسم وی چې ستا یار دا ویلی دي چې زبېګا اسمان ته تلو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ورته وی زما د خدای په ذات قسم وی
که زما یار دا خبره کړي نو بالکل یې ټیک کړی ده. ولې چاله چې شپه ورځ د اسمانونو خبر راځي نو کا بیگا په خپل اسمان ته تللی نو دا څه د تعجب خبره ده. ګوره د کافر د خولې واورېده چې ستا یار ویلي چې زه بیگا اسمان ته تللی نو ابوبکر تصدیق وکړه. نن ستا په دنیا کې وګوره د محمد رسول الله د خولې اوري اثر پې نه کېږي، د قرآن د خولې اوري اثر پې نه کېږي. دا انسانان دي یا دا بنی آدم دي؟ د چا په ژوند کې چې بندګي نه وه هغه او د پټو خر کې څه فرق دی؟ یا د هغه او د یو سپیک یعنی یو خانو ما ته وی چې مولانا صاحب ته مونږ ته ډېرې ګډې وړې ما څه کار دی؟ زه ګډې وډې نه وایم خو دومره ده چې څه ویم نو ټیک ویم. ویلې نو ته وایې چې مونځ او دس او روژه او حج د چا نه وي نو هغه سپي برابر دي. نو سپي چېرته بنګلو کې اوسېږي یا سپي ښه خوراکونه کوي یا سپي په پالن کې اوده کېږي؟ ما وی چې د خرطوب د دغه لوی دلیل دی. سپي دوه قسمه دي، یو اعلی سپي دي او یو کوسه ډب سپي دي. مال غریب سړی په ژوند کې چې د خدای بندګي نه دا کوسه ډب سپی دی ځکه په کوڅو کې ګرځي. تاسو اعلی سپي ای د انګریزانو نو د انګریزانو سپوله ګډان لالیږي، پکی ورته لګېدلی، ایر کنډیشن ورته لګېدلی، اعلی بنگلې ورته جوړي. د انګریزانو سپي خو په اعلی ځایونو کې اوسي. نو تاسو مال اعلی سپي ای او غریب خنزیر چې ارامي هغه کوڅه ډب سپی دی. او تختې تاسو پوه شوئ؟ نو عرض مې دا چې ژوند او انسان هغه سړی دی چې چا دا واورېده چې دا خبره خدای کړې ده او فوراً ورته گردن نهاد شي. تاسو په ایمان وایئ دا جومات کې چې ناست زه ځانم یاد وی نوم داستاو د بل اخلم ځان ته وایما نوم داستاو د بل اخلم ځان ته وایم خپه نشي که مې نوم واغستو ستا. تاسو سوچ وکړئ چې قرآن کریم د خدای کلام ودونه خو به ټولو کړي، تاسو کړیم دي؟ ها ښځو نه منکر نشئ په جومات کې اوس بل غم به جوړ شي. ټولو ودونه کړي. رښتیا ووایي چې قرآن هم خبرې کوي او حدیث هم خبرې کوي او ښځه هم خبرې کوي. تاسو ستاسو اړومبی ماښام چې د قرآن خبرو ته مونږ د ښځې د خبرې عمره غوږ ږدو. کم فرمایش چې کور ته ننوځي او ښځه درته شروع کړي او په هغه فرمایش چې ته څومره عمل کې دومره د قرآن په فرمایش عمل کې کوئ. ښځې درته وویل تاسو دا پښتانه واورئ خلیل مومن باړې ناغه غاړه دي مومن نلته خلیل زمونږ چیف منسٹر صاحب خلیل دی نو د دې طرف هر سړی چې ځان سره پلانې خلیل وای هر عیبه کې سلطان به پسندد هنر است او که بادشاہ د خلې نه غول را بېدل شروع شي هر سړی په دې ځای غول را وبهیي چې دا به جوړ ښه کاري. که خلیل مومن څه شی دی؟ څه د اسمان نه را پرېوتي دي؟ څه شی دی خلیل مومن؟ څه څوک ځان سره لیکي اپریدي صاحب څه څوک ځان سره لیکي دراني صاحب درانه څه
څوک ځان سره لیکي قریشي صاحب په کابل کې د قریشو یو کلی او جولاګانو ټول پکې دلته چې راغلي دي پلانې قریشي دا هغه جولاګانو د کلی قریشي صاحب څوک لیکي هاشمي صاحب څوک لیکي بدخشانی صاحب څوک لیکي میاو صاحب دا څه دي که څه شی دی څه شی دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا الله پنیس چې کارآمد به هغه به صرف تقوا وي واذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم ولا یتساءلون شپېلۍ وشوه قیامت برپا شو پکار به څه شی راځي صرف تقوا خدای سره رابطه تعلق نسب پختنه نکی خزه درته وی چې د لور واده دی پالنګ دی پیړای دا سلويخ جوړی دی سنگار میز دی منگار میز دی صوفا سیټ دی او پلانې خزه ناستی دی او جنکه او صاحب کسی بودی د خزه فرمایش کور دی ورانیږي مراوړې به ولی لور نه وده د خزه په فرمایش ته ځان لوټ کړو په لور باندې او د قران فرمان دی چې د لور یوای صدا د زوی په مقابله کې اوای په ایمان پښتانه لور له حصہ ورکوي ماما وای په باړه کې ورکوي خدای لور له حصہ اپریدي ورکوي خلیل مومند ورکوي خلیل مومند ورشه په کچارو کې داوی وګوره خور سره ضرور مقدمه ده ورکوي سکنه وای د دې میړه په رواج کې مړ دی و د بدلی وځي رواج او نه رواج پکې تیار وو رواج کې مړ دی دلته یو ملک دی کوي ګورې ته به چې اوس چرته بيزه راوته د سوړینا یو بيزه غوندې دی هلکه دې خور لدی سور ک کنه نه مې نه ما کوم باندې وای کې مړ دی ته خدای دې قرآن کا بدلې و او دغه وخت کې زور پکاري چې سټیونی سره د چرګوټي غوندې تاو چې رواج پکې چاره وست سور له 100 کال وشو چې خور او لور له خدای سور کړي دا نو د خزې په فرمایش ته زرګونه روپۍ لور د پاره ولا ګولې او د قران په فرمایش بیا لور او خور سره مقدمه کې چې زما په جائیداد کې د دې انسان کېږي وای دا د انسان بچي یا دا انسانان نو د دې وجنه عزیزانو مونږ انسانان په خدای باور وکړو مونږ د لونو په ژوند ټول مال په زوی پسې لیکلې او په نوسو پسې چې ما د مرګ نه وروسته په دې مال کې مې چرته د لور عیسی وانه مونږ دا د اسلام ټیکادارانو نو ماما غر کیي غرق او داسم غر کیي چې ان شاء الله وخبم پاوا کې مارغان خوريوس در باندې بمونه شروع نور بدزان تماشه کو د کمینا او رذیل حکومت تا نور پیچ کوي او ډولای ورته کېږي نور بم خدای تبا کوي دا ستا په ملک دماکه او د قوم بچی کباب کېږي د دې حکومت دلاسه د دې حکومت دلاسه د دې پالیسی مردار ده پالیسی ګنده ده او بیا کوي څوک زدی حکومت ته ویم چې تا خدای تباہ او برباد کړ ته چې وې چې ما د بم غلونی وو ا دې سکړو پسان دی ومنډلو اغل دې سکو د کبابیانو په بم کې نن سلور لور مړ شو د 19 کالو یو الک پکې
خپل سرمن په بدن نشتا د چایو مزدوران پکې مړ دي چانه کې وړو د دفتر وتا اپ کې ټیکه شوی دي چې مور او پلار سره د کفن پیسې هم نه وي زه چال تورسېدم دا د لاسونو ګوتې او د انسانانو غوښې په دیوالونو پورې نښتې وي دا د دې حکومت د نااهل پالیسی د لاس عذاب په قوم ولې راغی ځکه چې قوم د نااهل حکومت مرګره دی قوم د نااهل حکومت مرګره دی اوس دا د چواریانو د جمعدارۍ د الیکشن اعلان شوی دی د قوم ته وګورئ غولای غولای کی غولای غولای څوک کوئی پلانې به زه ودرم څوک به پلانې به در په دغه سترګو ړانده شي چې دا تاسو پې ګورئ که د چواریانو جمعدار پاس شي پې څه که فیل شي نو پې څه دا د عقل دشمنانو ظالمانو د ملک ته د چواریانو د جمعدارۍ د الیکشن ډیر ضرورت دی که د دې ملک د بچو کباب کېدو د دینه بچ کولو ډیر ضرورت دی ووایي تاسو کنه بدبخت تاسو هم خلیل مومن یې سبا به غرړی غرړی کېږئ د چا اجره به بیټک دغه دفتر یو څوک به کینډیډیټ سره په کوڅو کې ګرځي د لا ووټ ورکوي د ده په داسې ممبۍ کې ابي حیات دی او مړي به ژوندي کوي او دی به دا چل کوي او دی به دا چل کوي او دی به دا چل کوي دغه به تاسو هم کوئ سباله دا زمونږ ملک شو نو انشاءالله نور به خپل حال ګورئ نور به ګورئ که د دې نه زیات ذلیل دا قوم نشو په دې منبر ناست یم دا ګیره به درته په متیازو کلو نور به ذلیلېږئ نور به خوارېږئ نور به تباه کېږئ پرون په مردان کې چې بم خلاص شو صدر او جنیجو ورته راغله چې د مردان د خلقو زورو په کبابیانو کې چې د کونډو د رنډو بچی مړه شوه د سپي عمره تپوس یې چا ونه کو تېرو ورځو کې به هم لیدلي اخبار کې یو وزیر تلو یو ځای ته نو ټول ګیرو والا ورته ګنټې په لاس ولاړو وزیر چې پې ورغی نو ګنټې ورچولی دا ګیرې والا چې خاندي سنت چې پوره اغستی داسې زما غوندې نو دا خوله یې ډېره ارتئ دا سنت هم نو دا یو سړي فوټو پکې و ما ورته چې هلکه پرون د اخبار کې فوټو راغلی خطا لیدلی مال خوله دې ډېره ارته وه شرمېدلیا بے حیا بے غیرتا وزیر دی ولیدو نو په ځان هم نه پوهېږي دا خوله دې تر وښکو راغلې ده دومره ارته خوله دې نیولې ده خوار شي ولې دې خوله چینګه کړې ده څه چل دی که مونږ کې انسانیت وی آی دیکھو وګورئ انسان ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه مونږ انسانان بادشاہ جواب ورولېږلو چې راشه هغه ورته جواب وکړو چې زه اوزګار نه یم بادشاہ ورته ولیکل چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم خدای ویلی دی چې د بادشاہ اطاعت کوه ولې نه باندې زما حکم او ناراضي ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه ورته ولیکل چې خدای ویلی دی چې اطیعوا الله اول حق د خدای دی اطیعوا الرسول دویم حق د رسول دی و اولو الامر منکم بادشاہ په درېمه درجه کې دی نه بادشاہ زه د خدای د حق نه نه وزګار شوی مخکې رسول پاتې دی نو ته خو درېمه درجه کې نو څنګه درشم نو بادشاہ په خپله ورته را روان شو خدای مو شرموه شرمېدلو بې حیا او بې غیرتو مسلم لیگ حکومت جوړنجو یې ګرځي د مسلم لیگ تنظیم کوي جوړنجو داسې شی دی لکه بانس چې نه یې غودرې مسلم لیگ کو تنظیم کوه دې ملک ته د مسلم لیگ کو د تنظیم ډېر ضرورت دی پردی کور روان کی پردی ښځې بربنډې پرېږدي پردی بیړي تباه کی او صاحبه سبا یې ضمانت وشي او بیا به کیس چلیږي باقی دی که د پلار نیکه څه غوټه پاتې یا به په کیس والوځې نتیجه به هېڅ نه راوځي او نه به تا ته څه میلاو شي نو مونږ په دې ملک
د سیاسی ډلې حکومت نه غواړو، په دې ملک قرآنی نظام غواړو، قرآنی نظام چې د قرآن حکومت په دې ملک او د یو غل نه لاس غوڅ شو ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامه څوک واړي. کدا څه نه ده ستا ملک کې وګوره پرون به یک وخت 3 دماکې شوي دي، سنیاري جماعت سره بمی خیو. اوس خبره جماعتونو تم لاړه، هلکه دا غوټي موټي لټوي د خدای په کار وانه وي. جماعت ترازی غوټي مروړي روره مونږ ځان لري پوي بم نه اوغړم بي. جماعت سره 100 کیلو بمې د پشتخر تانه سره یې خو پلاور کې بادامي باغ کې خو. دا بمونو دماکې په پاکستان کې د چا د نا اهلیت وجدا د کومو نا اهلو د لا صدا دماکې کیږي، دا د حکومت د نا اهلیت وجدا. ستا د حکومت خارجه پالیسی شتنه او نه پی پویږي. 15 کاله مخکې خلق ویلیو دی حکومت ته چې کابل سره خبرې وکړي، الا به دا ملک پامن کی کیږي که کابل سره خبرې نه کړي دا ملک پامن کی کیږي نه. نو 15 کاله پس اوس لګیا سینیټران او د قومي اسمبلی ممبران برابره چې تاسو لاړ شئ کابل سره خبرې وکړي. په دې 15 کاله کې د قوم بچی په تباہ کړه او 15 کاله پس امغه خبرې ته بیا راغلی. 15 کاله پس 15 کاله مخکې درته د ملک مشرانو ویلیو چې کابل سره خبرې وکړي. کابل سره د ګډ جوړو نشو، نور بکیږي، نور بکیږي، نور بګور د ملک نه به نور بیروت جوړیږي. ښکاره خبره ده چې دغه سره د جوړه نه شي دلته به دا غړمبار کی ته هلته کې ابه دلته کی ته هلته کې ابه دلته کی او عمرې به پکې خوار غریب ګاډیوال مزدور ماشوم خزا دا به او دا قوم دا ډېر خدای پیژندل قوم دې د پاسم دی حکومت ته دا قوم سنېلې چېلې کی. دا ورته نه وایي چې د حکومت نامه واوري او الټایو کی چې داسې حکومت دی چې ستا په دورې حکومت کې زه په بمونو الوزم او ته زه به تاله نږدې درځم. شرمېدلو هغه حکومت ته بیا نږدې ورځي. اوس اعلان نه دی کړی د بیډي ممبرای د پر اعلان هم نه دی کړی. دا قوم وګورئ غرملي الا پلانې ودرو الا پلانې ودرو الا پلانې ودرو کتلی به مې دې کلو د څو ډولۍ کېږي او جیپونه پیدا کړو زړې موټرې پیدا کړو په دې کې به ګرځو الیکشن ته پروردګار هم په سیلاب یوړی بے غیرت او شرمېده. د بیډي ممبر کا پاس شو نه څپې دا د چوالیانو جمعدار کا جوړ شو نه څپې. دا قوم ورته اوس نه تخنیږي. دا د چایو سپیو د روټۍ سپیو د تورو د شنو چایو سپی دا به د هغې په بیټک او حجره کې ناستي تورې او شنې چای بسکي او هغه دپاره به زندهباد او مردهباد چغې وایي. د دې قوم ایمان ورشي په کچارو کې په کباب روټۍ نه خرڅي. ورشي د کچارو ګوان وګورئ کباب روټۍ پې وخوره مجسټریټ په مخ کې تا دپاره په دروغه قرآن خوري. 100 روپۍ ولا ورکه تا دپاره په دروغه ایمان خرابوي، تا دپاره په دروغه ګواهي کوي. دا خلق کوم قوم چې ضمیر نه و، فهم نه و، هوښیار نه و، رڼا تیاره نه پیژنده، د نن نه په سبا نظر نه لګېدو، قوم د قوم بخواري او خورز بلد. ستا د ملک پیداوار پیاز وګوره په 12 روپۍ کیلو در باندې خرڅي. خدای دې په 100 روپۍ کیلو کې امین کړي. ټماټر دې خدای په 100 روپۍ پاو کې، غوښه دې خدای په 100 روپۍ چټاکۍ کې. ځای ورک شي ستا د ملک. دا ضیاءالحق له دې قوم امیر المؤمنین نه دی ویلي،
د دې قوم بزرگانو پیرانو ورته دعا نه ده کړې چې خدای تخت و بخت برقرار لري، نه ده کړې. اجیان، زبرگان، پیران، ګیره، تسپې، سپینې جامې، خدای تخت و بخت. هغه ضیاءالحق پرون چې هندوستان ته تلو د کرکټ میچ کتو تا 14 لک روپے په یو تلو باندې خرچ راغلی. 14 زده په خپل ملک او به مفت نشم سکله، ته د کرکټ میچ کتو تا 14 لک روپے خرچ پر راغلی. کرکټ میچ دا زمونږ د صوبې وزیران چې لاهور کې د آسونو تماشې لتریو د دوی باندې 100 لک خرچ راغلی. دا زمونږ پلندران چې دي. خبره دا د عزیزانو چې امید نشته چې د قوم کې څه هوش راشي، فهم راشي، سمجھ راشي، امید نشته.